عزتمند نن موجوده دور شه امت ډېر د پریشانی او د حالات تکلیفات سره مخامخ شوه ده، خصوصا په مسلمانو باندې د دنیا په اعتبار سره ترقی نشته، د حالات تکلیفات پریشانی دي. نو د دغه په باره شه د میژ اکابرین علما چې کوم وي د دارالعلوم دیوبند دغه د پر ډېر انتهایی غمجن وي. مفتی محمد شفیع صاحب وحدت امت کې توپ شي و خبره واقعا نقل کړی ده چې شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن وی چې اکله د مالټا جیل نه راغی وی چې په دارالعلوم دیوبند شه یوه لویه اجتماع او جلسه د پر منعقده شوې وه، وی چې دی چې کله بیان ته ودرېد بیا دا خبره وکړله چې مو د جیل په د زندګي شه 2 سبق زده کړل، وی چې د سمره شاګردونې سمره خلق هغه دې خبرې ته حیران وي، ورچا دې ته غوښ چې 80 ساله درس تدریس یې وکړل، او ځکه چې د په شاګردونو شه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه موجود و، شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، حسین احمد مدني رحمت الله علیه دا په دې موقع باندې موجود دي. مفتی محمد شفیع صاحب چې زه په خپله بنده په دې موقع باندې موجود وم، وی چې ټول خلک دې طرف ته متوجه شول چې دا شیخ الهند رحمت الله علیه چې په د جیل په دوران شه د 2 سبق زده کړي دي، دا ته شاید دي به دا هغه 2 سبق وشل چې مو په هغه جیل په تنهایی شه دا خبره باندې ډېر انتهایی زیات سوچ و فکر وکړو چې مسلمان نن دنیاوي او د دینی په اعتبار سره لون دی ویلر روان دي، وی چې په دې نتیجه باندې زه ورسېدم چې د مسلمانو د قرآن سره جوړ نشته ده، مسلمان د قرآن نه لرې دي. او دومه خبره ده چې مسلمانو په مابین شه اختلافات دي، خپل مابین شه توړ پوړ ده، دغه 2 اسباب داسې دي چې نن مسلمان په هر اعتبار سره لون در روان دي، د حالات تکلیفات سره مخامخ کېږي، د پریشانی سره مخامخ کېږي، دنیاوي ترقیه نمایندای دینی ترقیه د مسلمانو چې کومه ده هغه ډېره انتهایی په کام کوي. دا وی چې مو په دا فیصله کړې ده چې زه د پورته عمر ټوله زندگی په دغه 2 خبرې باندې محنت کوم چې د قرآن سره د امت مسلمه جوړ پیدا شي او د امت په مابین شه په خپل میان شه اختلافات او دشمنی خونریزي دغه هر څه ختم شي او د دې اتفاق او اتحاد روشي. مفتی محمد شفیع صاحب په اخر شه په دا خبره باندې تصریح کوي، وی چې د دا خبره اگر چې په 2 خبرې دي خدا په حقیقت شه یوه خبره ده، وی چې دا یوه خبره دا ده په حقیقت شه چې دا د قرآن سره کله جوړ روشي د ټولو مسلمانو مرکز قرآن ثابت شي او ټول په قرآن جمع کېږي به اتفاق خپله محور سره دریمي. نو د میژ محسوسای په د دور شه انتهایی کمای چې مسلمان د دنیا او د دینی اعتبار سره دنیاوي اعتبار سره مسلمان لون در روان دي، واقعي چې د میژ دغه مشرونه چې کوم سوچ و فکر ده او یا د قرآن او د حدیث پر رڼا شه ورته ګوره هغه د مسلمانو د الله د کلام نه لرې کول دي، د قرآن نه لرې کول دي. الله رسول فرمای د مسلم شریف حدیث ته الله رسول فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، الله پاک ته د قرآن په ذریعه سره قومه ته ترقی او بلندی ورکای، ويضع به آخرین علماء لیکلی دي چې یضع به آخرین په دې شه مراد مسلمان دي چې د قومینه چې الله تعالی ذلیلای او پستکایی د دې وجنه چې د قرآن غفلت او کې د قرآن د تعلیمات نه مخ وړای وی چې به د په ذریعه سره مسلمان لون در دریمي. نو په دې اعتبار سره موږ نن سوال کوي د دې خبرې د پیرا امت مسلمانه چې موږ تاسو چې د قرآن سره جوړ روشي، د الله د دین سره موږ تاسو نزدېکات روشي، د الله احکامات او تعلیمات ته غوړه کښېږ دی، لکه څرنګه چې مسلمان نن په دې طرف باندې سر شوه ده اس چې په دالیارې باندې ارتللی په پلکی ما ولیدل چې اگر آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، خدای می شای بلت شای چې هغه انګریزي تعلیم ده، وی په یو ځای شه مې ولیدل چې بچې اسکول نہیں چھوڑنا، نو دغه طرف ته چې مسلمون سمره زیر ور ده دمره په لاسمه حصہ چې قرآن ته زیر ور کی، علم ته زیر ور کی، د بل بچې دینی تربیت ته زیر ور کی، سره د دیره چې سمره فضایل په حدیث شروغلی دي چې د علم ګټه دوسو د قرآن د قرآن تعلیمات د پوره رغلی د غنیره د پوره نه دی رغلی، مش دا نه وي مش د انګریزي تعلیم خلاف نه وي، خو د هنر امر صرف قتل پچار دي چې دا یو هنر ده د کسب د پوره لکه نه رسترنګ چې دنیا چاره او مزدوري دي. ونن مسلمان د طرف ته ډیره ترجیح دو او چا کیم طرف ته یقیني کامیابی دو چې الله یا فیصله کړی، الله رسول یا فیصله کړی چې هغه د رب کلام د اخ طرف ته د مسلمان رجحان انتهایی کام ده. نو
نو میش سوال کوي ټول مسلمانانو ته چې تاسو الله په دې حالات شه د رب کلام په رجوع کیه او خپل بل بچا او مدارس ته داخله کیه چې د قران تعلیمات عام شي د قران سره جوړ روشي او اتفاق وروالي په قران باندې الله رب العالمین فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو د الله راسي ټینګ اونسي اتفاق وکیه هم مضبوطه اونسي عزتمند د الله راسي تشهدو یو حدیث مبارک شریف دریمی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې الله رسول فرمایل انها ستكون فتنه ان قریب و عظیمه فتنه روانه دو ادمایش روان دي حالات تکلیفات روان دي په امت باندې به صحابه کرام سره فوران دغه خبره غمو به الله رسولنا پښتنه کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فمل مخرج منها یا رسول الله اې د الله رسول دغه تکلیف د حالات او دغه عظیمه فتنه نه د وتل لیار سدو به الله رسول ورته فرمایي چې کتاب الله د الله رب العالمین کلام ده او د الله په کلام شه د دنیا او د آخرت عزتینا ترقی هر څه پروت دي او صرف دنیا زندگی نه دو مرګ نه بعد لا زندگی دو د قران رب دې پورا رو ده چې دغه غوند زندگی جوړه کا و افسوس نن په دې خبره باندې چې مسلمان قرآن په نظره بندانو وی چې تلاوت یو کی الله دې پورا رو چې دغه غوند زندگی جوړه کا او بیا عالمی دنیا ته د قرآن دعوت ورسوا نمیش خپل زندگی جوړه کړله نمه عالمی دنیا ته د قرآن دعوت ورسو د ایغ منګورو مثال مې دا نن د موجوده مسلمانو لکه په خزانه باندې چې بدل وي نه خپل فائدہ ونه خلیونی بل ته فائدې ته ورکای د عظیم امانت دی د رب د طرف نه د قرآن د امانت حق ادا کول د پورا ټول مسلمان نیتینا او کې په د قرآن باندې جمع شي دغه د پورا نیتینا او واخر دعوانا